یوې ښځې د خاوند نه پټ څه کول. درنو لیدونکو، نن ډېره ښکلې ویډیو ده. تمه ده تر پایه یې وګورئ او بالقیس سهار چینل سبسکرایب کړئ. د شپې 2 بجې وې. ټیکری یې د خاوند د مټ څخه ډېر په ارامه خوشې کړو. د میز له سره یې موبایل واخیستو. له کوټې ووته. خاوند یې د دې کار په لیدو ډېر خفه شو. د ښځې تر راتلو یې خدای بلا فکرونه ذهن ته راتلل. نیم ساعت وروسته ښځه بیا کوټې ته راغله. ډېر په ارامه یې موبایل د میز په سر کېښودو او ویده شوه. د سهار اودس کولو لپاره چې کله ښځه له کوټې د باندې ووته، خاوند یې ډېر په بیړې سره د هغې موبایل چیک کړو. خو د شپې 2 بجې کوم زنګ نه و راغلی او نه هم چاته زنګ وهل شوی و. شک یې لا زیات شو. فکر یې کولو چې ډایل کړې شمېره یې پاکه کړې. خو سبا شپه مخکې له دې چې ویده شي، ډېر په مهارت یې خپل سیم کارت د ښځې موبایل ته او د خپلې ښځې سیم کارت یې خپل موبایل ته تبدیل کړو. شپه بیا پخه شوه. ښځې موبایل واخیستو، له کوټې ووته. خاوند یې کټ کې نیغ کېناسته او د کوم چا زنګ په تمه شو. خو هماغه نیم ساعت وروسته ښځه بیا کوټې ته رادننه شوه، خو د ښځې نمبر ته هیڅ کوم زنګ رانغی. خاوند یې په تشویش شو چې آخر زما میرمن څه کوي. په 3مه شپه چې کله ښځه له کوټې ووته، 5 دقیقې وروسته یې خاوند ورپسې ورغی. خو خاوند یې یوې عجیبې صحنې سره مخامخ شو. ښځه یې په مانځه ولاړه وه. د موبایل ګروپ یې ځان ته روښانه کړی و. د سلام ګرځولو وروسته یې لاسونه د اسمان په لور ونیول. ویې ویل: ای لوی ذاته، که زما عمر زما د خاوند تر عمر زیات وي، په خپلې لویۍ دې قسم چې نیم عمر مې خاوند ته نصیب کړي. نو قدرمنو لیدونکو، الله دې ټولو ته همداسې دینداره ښځې او دینداره سړي په نصیب کړي.